السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ و روغ به یاست. د نن موضوع د غیږ او مچې تاثیر په جنسي رابطه کې. یو شی چې په ټولنه کې یوازې زموږ په ټولنه کې نه، په ټوله دنیا کې ووایو، نارینه په دې نه پوهیږي چې د غیږ او مچې تاثیر په جنسي رابطه کې څومره ډېر دی. عموما نارینه د ښځو څخه شکایت کوي. بعضې وایي په سوشل میډیا کې زه پوسټونه وینم، یو چا لیکلي دومره غټ کتاب عکس یې پورته کړی وی، دغه کتاب چې د ښځو په باره کې ووایم بیا هم په ښځو د چا سر نه خلاصېږي. په ښځو د چا سر خلاصېږي. د ښځو پیژندل اسانه دی. د نارینو د دماغ سیستم داسې جوړ دی، سیستمایز دی، یعنې سیستم بندي ده. دا یو شی دی پر څو حصو ویشل شوی دی. د ښځو د دماغ سیستم د شهود څخه جوړ دی، د عاطفې څخه. یعنې ښځه یو عاطفي موجود ده او نارینه یو سیستمایز موجود دی. په دې خاطر د دوی دوه وصل او دوی دوه یو بل پیژندل یو څه سخت دي. خو که تاسو معلومات حاصل کړئ، کولی شئ ښځه وپیژنئ او کولی شئ خپل مېرمنې ته په ښه توګه توجه وکړئ. که تاسو خپل مېرمنې ته ښه مچ او ښه غېږ ورکړئ، هغه تاسو ته ښه جنسي رابطه درکولی شي. راځو څنګه؟ یو خو ژړه روانشناسي ده. ما پرون تاسو ته تشریح کړله چې ژړه روانشناسي تا ته وایي دا کار وکړه، دا کار مه کوه. خو دا ډېر سخت کار دی. اوس مثلا یو انسان چې په ټوله ژوند چا په غېږ کې نه وي نیولی، د هغه دپاره دا سخت کار دی چې وکولی شي خپله مېرمن هره ورځ په غېږ کې ونیسي، یا هم د ښځې دپاره همداسې. تاسو دپاره یوه توصیه چې په دا ویډیو کې زه لرم، که نارینه غواړي ښه جنسي رابطه ولري، هغه باید خپل مېرمنې ته ښه غېږ او ښه مچه ورکړي. ګورئ، ښه غېږ او ښه مچه د جنسي رابطې په موخه نه. نارینه چې یو کار کوي هغه دا دی چې دوی د ښځې سره تماس د جنسي رابطې په موخه نیسي. په غیر د جنسي رابطې سره د دوی ترمنځ بدني تماس نه وي. میړو ماینه باید د ورځې په جریان کې بې له جنسي رابطې په ګڼ شمېر تعداد سره یو بل مچ کړي. هغه هم په داسې ځایونو باندې چې واقعا و ښځې ته لذت بخښه دي. د ښځې عموما پر شونډو باندې مچه خوښه ده، پر غاړه یې مچه خوښه ده، پر لاس. دا هغه ځایونه دي چې ښځې خوښوي تر څو هغوی مچ کړي. بل غېږ نیول، مېرمنه په غېږ کې نیول، هغه هم په ولاړې. مثلا کله چې تاسو د باندې تللي یاست، کور ته راځئ، کوشش وکړئ د مېړه سره په غېږ روغبړ وکړئ. تاسو نارینه هم کوشش وکړئ خپل مېرمن په غېږ کې ونیسئ. لکه څه رقم چې تاسو خپل انډیوال په غېږ کې نیسئ، د انډیوال نارینه انډیوال، دغه رقم خپل ښځه هم د یو نارینه انډیوال په رقم په غېږ کې ونیسئ. یو شی چې زه غواړم تاسو ته ووایم، په دنیا کې د ګڼ شمېر خلکو، د ډېرو خلکو ښه غېږ او ښه مچه نه ده زده. دوی فکر کوي مچه د دې دپاره ده چې ښځه تحریک کړم او جنسي رابطه ورسره ونیسم. نه خیر، مچه او غېږ د دې دپاره ده چې ته خپله مېرمن عاطفي نګاه څخه د ځان څخه راضي وساتې. که ته خپله مېرمن د عاطفي نګاه څخه د ځان څخه راضي وساتې، هغه بیا ستا سره په جنسي رابطه کې ژر آماده کېږي، ځکه تا ته تحریک کېږي، ته ورته ګران کېږي، ته ورته مهم کېږي، یو ایډیال شخص ورته جوړېږي. نو بیا هغه ستا سره په جنسي رابطه کې په ښه توګه آماده کېږي. نارینه یو اشتباه کوي. هغه اشتباه چې د خپلې مېرمنې ته ښه توجه نه کوي. نو قرار دا مېرمن ځینې چې شي خزان سي. ښځه داسې ده لکه ګل، که اوبه ورنکړې، توجه ورنکړې، خزان کېږي. خو دوه حالته لري. که ښځې ته توجه ونکړې، دوو حالتو ته ځي، یا خزان کېږي، ډپریشن کېږي، یا هم ریسرچره ځینې جوړېږي. ریسرچر څخه هدف څه دي؟ دا ښځه غوسه ناکه سي، دا ښځه لجبازي کوي، دا ښځه بې احترامي کوي، د مېړه سپکاوی کوي، مېړه ته په سپک نظر ګوري، په مېړه پسې څېړنه کوي، د مېړه په هر کار کې کار یې بس وایي دا مېړه باید زه دغه کم اذیت کړم. که چېرې تاسو په خپل ژوند کې د دې شاهد یاست چې ستاسو مېرمن ستاسو سره بد چلند کوي، ستاسو مېرمن ستاسو سره هغه رقم سلوک نه کوي چې تاسو تمه ځینې لرئ، په دې پوه شئ چې تاسو ښه مچه او ښه غېږ نه ده ورکړې.
که تاسو خپل مېرمنې ته په غیر د جنسي رابطې څخه ښه مچ او ښه غېږ ورکوي، هغه به ستاسو ډېر درناوی کوي، هغه به ستاسو احترام کوي. خو یو شی په یاد ولرئ، په دغه ځای کې ځوانان یو اشتباه کوي، زنانه‌یي کېږي. تاسو زنانه‌یي کېږئ مه، خپل مردانګي وساتئ، خپل نارینه‌توب وساتئ، خو د نارینه‌توب تر څنګ یو ښه میړه د مېرمنې دپاره واوسېږئ. بعضې نارینه راوراډېږي، د ښځو په دنیا کې دومره غرق کېږي چې د ځان څخه لکه ښځه داسې یو شی جوړوي یوه مېرمنې ته، نه خیر داسې یو څه نه. نارینه باید ځان ته اصول ولري، جدیت ولري، ډېر په دسرس کې ونه اوسېږي. په انګلیسي کې ورته وایي اویلیبل مه اوسېږه، وال یو بل ور واوسېږه. ګرد عمر په دسرس کې مه واوسېږه، با ارزښته واوسېږه. داسې نه دی چې ته 40 ساعته خپل د مېرمنې سره ناست یې او 40 ساعته لکه ښځه د هغې سره بنډار کوې، دا هم ستا ارزښت به مېرمنې ته کموي. ته باید با ارزښته واوسېږې او ښه غېږ ورکړه، ښه مچه ورکړه، ښه توجه ورته وکړه، هغه نفقه یې ورکړه، هغه توجه ورته وکړه. ستا مېرمن به تا ته اماده شي جنسي رابطې ته. خو که ته دا شیان نه کوې، هغه ستا څخه به شاته ځي. ته داسې روان یې، دا داسې روانه ده، سره لرې کېږي. نو کوشش وکړئ چې نه زنانه‌یي سئ، ما هم ډېر مردانه کېږئ چې ښځې ته توجه نه کوئ. په میانه حالت کې، په جدیت کې او په ښه توګه خپل نارینه‌توب ثابت کړئ، خپل د مېرمنې سره ښه روابط ولرئ. مننه.